د داخله وزارت له لوري د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ لپاره د شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ په ارزښت 115 کیلوواټه لمریزه برېښنا فعاله شوه چې ورسره به د امنیه قومندانۍ د برېښنا د نشتوالي ستونزه تر ډیره بریده حل شي. د زابل د امنیه قومندانۍ ویان په خپلو خبرو کې وویل چې یا د لمریزه برېښنا په شاجوی ولسوالۍ د ترافیکو مدیریت، د خاصو ځواکونو قومندانۍ او د امنیه قومندانۍ د داخلي جزء تامینو لپاره فعاله شوې او اوس به ولس ته په خدمت کولو کې نور هم سهولت رامنځته شي او کارونه به پر وخت خلاصیږي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د مرکز د څلورو حوزو او همدارنګه د ترافیک پولیسو د مدیریت لپاره او همدارنګه د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ او د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د لپاره 115 کیلوواټه سولریزه برېښنا په مجموع کې فعاله شوې ده. یا د برېښنا د کورنیو چارو وزارت د تعمیرات د لوی ریاست په مالي لګښت باندې په زابل ولایت کې فعاله شوې ده چې په دې برېښنا په فعاله کولو سره به د زابل ولایت امنیه قومندانۍ د اړوند جزء تامو ستونزې تر ډیره بریده پورې حل شي او لا هم حل شوي دي.